د امریکا او برطانیا مسلمانانو په مالي ملاتړ د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو لپاره د قدم خیریه او تعلیمي مؤسسې لخوا د 10 بابا کورونو او یو مسجد جوړېدو چارې پیل شوې. د قدم مؤسسې چې دا کم د خیر قدم ایښی دی چې یو څو بابا کورونه بنیادي 10 پورې کېدای شي مخکې هم دوی ته امکانات برابر شي نور هم جوړ کړي 10 پورې کورونه دې ځای کې بنیادي جوړوي. الله د خیر ورکړي. په تعداد د 10 کورونه دي او دا به زیاتیږي ان شاء الله چې دا به د دې تعداد به زیاتیږي د 10 نه 15 ته بخیږي او دا به په تقریبا په یوې نیمې میاشت کې د دغه ټول ساختماني کارونه په مخزي او خلاصيږي. به خیریه بنسټ یو تجاراني هغه چې کوم آبادی کوي هغه اول کمیټې سره هماهنګي کوي به هغه زمنګ نه نقشه غواړي د نقشه چې کومه ده شهرسازي ریاست د کورونو جوړولو ریاست د خونه ترتیب شوی ده هغه باندې به ټول بنسټونه مکلف دي تجاران چې په هغه نقشه باندې کار وکړي. د دغه 10 بابا کورونو د چارو پیل پر مهال د نورګل ولسوالۍ مسؤلینو او زلزله ځپلو خوښي څرګنده کړه. ویل د دې کورونو په جوړېدو سره به د یو شمېر زلزله ځپلو د سرپناه ستونزې حل شي. د قدم مؤسسې نه خو موږ ډېره مننه کوو د ولس په نمایندګۍ کې او د ولسونه هم ډېر زیات خوشحاله دي او غوښتنه هم زموږ هم دغه ده د قدم مؤسسې خیریه مؤسسې نه چې نور هم قدمونه واخلي په یو قدم باندې اکتفا ونه کړي. افغانستان د خلکو د امارت او د عوام د دې نو د ټولو نه د کومې مننه کوم چې دوی زموږ دپاره ډېر خدمتونه وکړل او ډېرې منډې والي او زموږ چې دا مخونه د خاورو ډکو هغه له علامدیو پاک کړي دي نو د دوی نه ډېر خوشحاله او ډېره مننه کوو. خو آینده هم چې نوره دغسې مرستې او داسې کومکونه نور ترې غواړو چې زموږ دا مشکلاتونه حل کړي. کورونو د جوړولو سلسله چې ده د اسلامي امارت د خوا نه او د مختلفو شرکتونو د خوا نه او د خیریه بنسټونو د خوا نه روانه ده او د دې دپاره یوه کمیټه تشکیل شوې ده. د لپاره خپل موظف کسان دي چې وخت په وخت د دوی د کارونو نظارت کوي او نقشې ورته ورکول شوي دي د نقشې او د طرز العمل مطابق چې د دوی د کارونو بررسي کیږي او کوم ځای کې نیمګړتیا یې هغه اصلاح کیږي. د یادونې وړ ده تر دې مهاله د کونړ زلزله ځپلو ته د حکومت او مرسته کوونکو ادارو او بنسټونو لخوا په 180 کورونو د جوړولو چارې پیل دي چې د نږدې 8 کورونو د رغولو کار بشپړ شوی او په پاتې هغو کار روان دی.